خدای ذلیله که الله پاک دې ذلیله که چې ته زما نه انکار کړې او ما نه پېژنې نو خدای دې تباه برباد کړي نافرمانه دی خو زه دا وایم چې خدای ذلیله که الله پاک دې ذلیله که چې ته زما نه انکار کړې او ما نه پېژنې نو خدای دې تباه برباد. د وکیل خپل نوم نادر دی. دا زه نه ویم، دا د وکیل کم پلار چې دی هغه سوشل میډیا ته راوتی دی او هغه وایي تاسو به د څو ورځو نه کتلي وي په سوشل میډیا دقه د 2-3 پلارانو ویډیوګانې چلیږي کوم چې یو د ولی الله دی ورسره بل چې کوم دی هغه د وکیل دی، یعنی دا د مور او پلار کوم نافرمانه اولاد چې دی د هغو ویډیو دی د دې لکه تاسو دا وکیل به تاسو کتلی وي دی انکار کړی او د خپل پلار نه چې زما پلار هغه مړ دی مور مې مړه ده، نو د پلار یې د هغې نه پس بیا ویډیو وکړه چې آیا ته هم ولې دروغ وې، زه خو چې کوم دی ژوندی یم وی الله دې تباه کړو، مختلف قسمه خیرې چې دي هغه یې ورته وکړئ چې خدای به تا هغه غرقی تباکۍ به دي، ځکه چې ته خپل پلار نه چې کوم دی هغه انکاري شوې او اوس وایې چې زه خپل پلار نه پېژنم. نو کوم د وکیل او که تاسو ولی الله دواړه وګورئ نو هغه رد بد په دغه کې وایي په سوشل میډیا چې پلاران یې هم اریان دي چې دې ته مونږ خپل بچي ووایو او که نه وایي دا خلک به څه سوچ کوي چې آیا دا بچي هغه د چا دي. نو کوم دغه معلومات چې راغلي کوم ویډیوګانې مې ما غوښته چې زه هغه تاسو سره شریک کړم. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.